أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. دغه مذکورہ آیتونو ربط او مناسبت د مخکې آیتونو سره دا د دې آیتونو نه مخکې فرمایلی وو چې فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. چې شاید چې ته چې اے پیغمبره ته پرېښودونکي بعضې هغه حکمونو لره چې وحي کېدلي شي تا ته او تنګېدونکي وي په دې خبرو سره چې کوم ستا دشمنان وي چې ولې نازله نه شوه په ده باندې یو خزانه چې دا د الله پیغمبر او یا ولې رانغله د ده سره یو فرشته چې د دې تصدیق کولی. نو شاید چې ته په دې فرمایشي مطالبو باندې تنګېږي او د دې مشرکینو په وجه باندې او د دې د اعتراضونو په وجه باندې بعضې هغه خبرې چې د هغې وحي کېدلی شي هغه ته پرېږدي. دا سوال په معنا د انکار سره یعنې داسې خو ته نه کېږي او چې داسې نه کېږي نو زړه مه تنګوه د دې په اعتراضاتو باندې او فرمایشي معجزو غوښتلو باندې، ځکه ته نظیر یې، ته اله نه یې. معجزې پیش کول دا د اله کار دی، دا د نظیر کار نه دی. نو صبر کوه. قرآن کریم کې الله پاک ځای په ځای دا خبره ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر حق رسول او څوک د دې پیغمبر په پیغمبرۍ کې شک کوي چې موږ دا قرآن نازل کړی دی په خپل بنده باندې او دې پیغمبر نه مني
نو ته دې د قرآن مقابله وکړي. لکه سورة بقره کې وی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نو لویه معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ هغه قرآن کریم دی. او قرآن کریم چې الله نازل کړی دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ډیوټي لګولې ده چې دا خلکو ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د بیان د قرآن لپاره الله نه لېږلی، معلم قرآن او دارنګې قرآن با خلقو ته بیانو، د قرآن په معانیو او د قرآن په مفاهیمو به خلک پوهیږي. کار رسول ته هر پیغمبر چې الله راولېږي او هغه ته وحی نازله کړي هغه خلکو ته رسوي. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. پیغمبر موږ ته کتاب نازل کړی دی دې لپاره چې ته خلکو ته د دې بیان وکړي، د دې وضاحت وکړي، د دې تشریح وکړي، د دې تفسیر خلکو ته وکړي. خبر دا کار رسول دی. د دې وجې نه موږ چې تفسیر کوو د ټولو لا اول د قرآن تفسیر په قرآن سره کوو. ځکه چې قرآن تفسیر په خپله کوي نو بیا خو بل تفسیر ته اړ واجب دی. لکه قرآن کې الله وایي آدم علیه السلام ته سجده وکړئ فرشتو ته وکړئ. نو الله وایي فرشتو سجده وکړه، ابلیس ونه کړه. خو نور وضاحت ونه کړه چې ابلیس ونه کړه نو دا ابلیس څوک و؟ دا د پیریانو نه و او که دا د انسانانو نه و؟ نو په آیت کې تفسیر وکړه کان من الجن ففسق عن امر ربه. او بله دا ده چې ابلیس ولګېده آدم او حوا له دوکه ورکړه د ونې په باره کې چې الله کې د ونې نه منې کړی. سورت بقره کې صرف دا وایي فأزلهما الشیطان عنها، مطلقاً دا وایي چې دې وښویول شیطان د وجې د دې ونې نه. خو دا ونه کړي چې یاره څه طریقه اختیار کړو. نو بل ځای کې تفسیر وکړو چې دې وله د دوست په شکل کې راغی او ورته ووایي اني لکما لمن الناصحین، قسمونه ورته وکړو. نو دغه شان د دوست په شکل کې دې له دوکه وکړه. دارنګې چې د قرآن تفسیر په نورو آیتونو کې دی نو بیا موږ د هغې تفسیر په څه سره کوو؟ په احادیثو سره کوو. لکه د ټولو نه لوی معلم قرآن څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د معلم قرآن کار څه په قرآن باندې خلک پوهول، بس دا د نبي کار. الله ولا کتاب ورکړو چې دا خلکو ته رسوا، نو بس نبی علیه السلام په خلکو ته بیانو او دا غي تشریح به هغه په خپل الفاظو کې کول. نو قرآن متن دی او دا کتاب دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ټول د دې شرح. د ایمان چې څومره آیتونه دي کتاب الایمان چې بخاری کې دی او په نورو د احادیثو کتابونو کې دا ټول شرح. د مونځ چې څومره آیتونه دي د مونځ په باره کې چې څومره احادیث دي هغه ټول شرح، هغه بیان. او د ټولو نه بهترین مفسر هغه چې هغه په قرآن باندې پوهېږي او په حدیث باندې هم پوهېږي. ځکه چې په حدیث نه پوهېږي نو د رسول الله په ژبه خو تشریح شي. د قرآن د تفسیر لپاره قرآن هم زده کول پکار.
او د قرآن د تفسیر لپاره احادیث هم زده کول پکار دي. نو هغه سړی د قرآن په مطلب باندې وسی او بیا د هغې نه پس کو صحابو کې ډېر مفسرین تیر شي. د ټولو نه ډېر مفسرین خلفای راشدین عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، دا ډېر مفسرین. ام المؤمنین عائشہ الکبرى رضی الله تعالی عنها ډېر مفسره او زنانو. دا د زنانو د پاره د ترغیب خبر ده چې څنګه نارینو کې مفسرین پکار دي، نو زنانو کې هم مفسرین پکار دي چې هغه خلکو ته د قرآن تفسیر بیانوي. ام المؤمنین عائشہ نه صحابه راتل نارینه او تپوسونه به دي نه کول او هغه به د قرآن تشریح هغه وکوله. لوی عالم ابی ابن کعب لوی عالم، ټول صحابه مو د قرآن تفسیر وکړو، خو بعضې پکې مشهور دي. د خلفای راشدین مشهور دي، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی مشهور دی، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مشهور دی، ابی ابن کعب مشهور دی، ام المؤمنین عائشہ الکبرى په زنانو کې مشهوره مفسره. نو دې ځای کې الله تعالی دې معجزې غوښتې، نو بل ځای الله ویلي چې لویه معجزه قرآن دی. که څوک شک کوي د دې پیغمبر په پیغمبرۍ کې د قرآن مثال پیش کړي، نو چې دا ووایي نو په دې باندې خلکو اعتراض شروع مشرکین چې دا قرآن خو دې د ځان نه جوړي، دا پیغمبر دا خو د خدای کتاب نه دی، موږ خدا نه منو. نو الله تعالی هغه اعتراض نقل کوي په قرآن باندې او په معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ام یقولون افترا، آیا وای دا مشرکان چې د ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر دی قرآن لره. قل وایه ای پیغمبره فاتو بعشر سور مثله مفتریات، پیش کې تاسو یو لس سورتونه په شان دي د دې قرآن چې هغه د ځان نه جوړ کړي شوي، چې دا پیغمبر د ځان نه دا جوړوي. خو دا امید دی خط لیکل هم نشي، خط لوستل هم نشي. نو تاسو کې خو تعلیم یافته موجود دي، بلغا او فصحا موجود دي، نو زه د دې قرآن په شان دي یو لس سورتونه مو جوړ کړي. پته به ولګي چې تاسو جوړولی شئ، نو دا پیغمبر هم د ځان نه جوړوي او یوازې تاسو نه، دا معترضي نور چې ځان سره څوک ملګري کولی شي، نو د هغې نه مدد وایي. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، او راوبلئ هر هغه څوک چې طاقت لرئ تاسو سوا د الله نه، الله نه ما سوا چې څوک وي او تاسو سره مدد کولی شي، مدد دپاره وکړئ. ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتیني. دا ډېر لوی چیلنج دی او دا خو د لسو سورتونو باره کې وو. کله چې کله دا ونه شوه نو بیا الله ویل یو سورت خو جوړ کړي، یو سورت یې هم نه دی جوړ او الله وایي دا کار څوک کولی نه شي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، اور ته ویرېږئ. که دا قرآن نه منئ ظالمه اور ته به ځئ، د دې نه علاوه بله لار د نجات شته دی، نو د اور نه ځان بچ کړئ. فإن لم يستجيبوا لكم، پس که چېرې دې قبول نه کړه ستاسو دپاره دا چیلنج یې قبول نه کړه پیغمبر ته وایي، نو فاعلموا پوه شئ تاسو انما انزل بعلم الله، چې بېشکه دا قرآن چې دی نازل شوی دی په علم د الله سره. دا قرآن د الله په علم نازل شوی، د دې مقابله څوک نشي کولی. قیامت پورې څوک داسې پیدا کېدی نشي چې د دې قرآن مقابله. دا قرآن معجز کتاب دی، د ده په مقابله کې ټول خلک عجز شي، هېڅوک یې مقابله نشي. دا د خالق کائنات کتاب، دا د مالک کائنات کتاب، او باقي ټول د الله تعالی سره مخلوق دي چې سره الله نه ما سوا او ټول د الله مخلوق. د خالق کائنات مقابله څوک نشي کولی د هغه د کلام، او د مالک کائنات مقابله هم څوک نشي کولی د هغه د کتاب. دا خو نن موږ سره قدر نشته چې دا څومره عظیم الشان کتاب دی، د دې څومره لویه مرتبه ده.
او دا د چا کتاب او د دې په مقابله کې بل کتاب سي نن موږ کوی موږ د الله کتاب ته شا کړی دا او په نورو کتابونو باندې سیبا شروع کړی د دنیا کتابونو ته تکړی د ساينس او دا رنګ د انجینیرینګ او دا الله دا کتاب پرې الله دا کتاب نن موږ کوی کني که په دې باندې سوچ کړه دې دا لوی بل د علم کتاب نشته او دې د بل بهتر کتاب نشته او فرض د قیامت چې نجات ملاويږي د دې په علم باندې ملاوي د بل کتاب په علم باندې نه ملاوي تر څو پورې چې دا کتاب نه ویلې تر هغه پورې نجات سړی نشي حاصلو تر څو پورې په دې کتاب عمل نشي تر هغه پورې جنت ته څوک نشي د نجات کتاب وته فهل والله اله الا هو او شی چې بشکره نازل شوی دی دا قران پیغام د الله سره او نشته دی لایق د عبادت هیڅ کو مگر دا یو الله دی فهل انتم مسلمون بس آیا تاسو تابعداري کوونکی د دې کتابو آیا تابعداري کوئ کوي الله وی شان کو بیان شو اوس تاسو د دې معجز کتاب تابعداري کوي نو جواب کې وتا به پکار دي چې او یا الله کو تابعداري کو او چې تابعداري کوي نو الله وی ټول دین کې دا ادخلوا فی السلم کافر ټول دین کې داخل شي ځان له پکې بعضي خبرې مخبلوي چې بعضي خبرې د دین په کوم او بعضي باندې نه د سر نواله الحمدلله والناس پر چې الله کوي بس دې باندې عمل باندې کې ټول جوړه د ټول هر شوبه د ټول هر سکند هر منټ چې دا الله کتاب کوم ځای کې هدایت درکې عمل وکړي دا بلوي چې دا و زما ذاتي جون دی او دا زما اجتماعي جون دی او با زما خبره چې څنګه تیرو نه انفرادي جون هم د خدای د رضا مطابق کړي اجتماعي جون هم د الله د مرضا مطابق کمالي نو الله وې داسې ورپسې فرمایي من کان یرید الحیات الدنیا هغه څوک چې اراده لري د ژوند د دنیا چې بس د دنیا د ژوند په خوشي ډاکټر شو چرته وي انجینیر شو بس به سړی شو به افسر شو کوم ورته غوړم او بیا چې دا منصب ته ورسو نو باندې را ناسي بس اوس ورسېږي کمال ته ورسېږي او جنت ته ورسېږي هغه څوک چې اراده لري د ژوند د دنیا وزینتها او د ښایست د ژوند د دنیا چې بس سبا ډبل بیډ دیو سوفا سیټي دیو دا نور بهترین گاڑی دیو دا مزي نو وفي لهم اعمالهم موږ پورا ورکو دي تا پدې دا عملونه د دې فيها پدې دنیا کې هم فيها لا يبخسون او دی با پدې دنیا کې چې وي نو کمه برشي کې د دې سره بعض خلک داسې یو هو کافر چې هغه صرف د دنیا اراده لري او د دنیا زینت واړي او دنیا لپاره بس ټول سوچ فکر آخرت ته توجه نه کوي ځکه آخرت هغه معنی نه رسي یو داسې یو مسلمانانو کې بعضي مسلمانان داسې چې بس په ورځ دا سوچي چې بس دنیا ډېره شوی او د دنیا ژوند نه خسته شوی هغه د پر سیف او منځونه کوي نه پټونه کوي او په دغه دعاګانې کوي چې خدای زما دنیا مې دا لګي شي پوکس او دا رنګه وظیفه کوي روزي دي ټول عمل دې د پاره کوي چې زما دنیا دې شي نام دلته مراد الله وایي چې څوک د دنیا لپاره ټول اعمال کوي چې بس دنیا به خشي سي توجه ټول دنیا او دا غي نه پر دعاګانې صرف غواړي اسکار کوي نو موږ په پورا ورکو دي تا بدله د عملونو د دې په دنیا یعنی د دنیا جو کول نه د دنیا جو کول
د دنیا د پاره سه به موږ کی الله وی ورکم د دنیا ورکم د سره خورل د تقوا دا بوله ورک نو دا یو سورته به د اخر ته اوسه نو بسوشي یو سورته په مزیو کې خلګاړي کې پرځي او یو سورته چې نور صد دنیا مزید نو هغه حاصل پورا بول دا عمل په نتیجه کې چې کوم اجر او ثواب ورکوم هغه بدله پورا نو فعل امامات خو بیا ورپسې سو وهم فيها لا يبخسون نبوي د دې لپاره نبوي دي چې په دې دنیا کې بعد دې نه کمی وکړي شي دا عمل بوله پورا چې څو غواړم هغه ورمنه اولئک الذین لیس لهم فی الاخره والله ورپسې سو دا هغه کسان دي چې نشته دې د دې لپاره په آخرت کې الا النار سوا د ورونه دغه دې سره آخرت پیدا ونه وړي چې آخرت پیدا نه وړي الله به ودانه آخرت کې بوله سي رکو ها کدا سی چې آخرت لپاره وړي آخرت لپاره ما کې دنیا لپاره ما الله ورته ورته الله سره وړي من کان یرید ثواب الدنیا فإن الله ثواب الدنیا څوک چې د دنیا ګټه غواړي الله وایي زه پر هغه ورته ما سره شته خو چې څوک د آخرت ګټه غواړي الله وایي زه پر آخرت ګټه خو چې صرف دې د لپاره سره ما اورس فکر ده چې زما دا بچي دې افسر دي زما دا بچي دې ډاکټر دي زما دا بچي دې ساينسدان دي او سبا د پیسو مشین دي الله وایي پیسې بوله خدای چې د آخرت ته فکر نه او آخرت د پارس نه کوي آخرت مراد نه په آخرت کې بس نه ملي انما الاعمال بالنیات دا اعمال دارمدار په نیت و انما لكل امرئ ما نوى ورځ د قیامت کې به هر انسان لپاره ملاوي هغه څه چې دوه دي نیت چې آخرت نیت کړی آخرت په الله ورته د عمل په نتیجه کې چې د دنیا ګټه اراده کړی او بیا ګټه والله او په آخرت کې بیا سړي چې صرف دنیا لپاره عمل وحبط ما صنعوا فيها او برباد بشي هغه عملونه چې دې کړی وي په دې دنیا کې دا برباد شي بس هغه عمل سره باغه مزه واخلي او خبره وکړه و باطل ما كانوا يعملون او باطل بشي هغه عملونه چې دې کوي په آخرت کې مثلا وردا خبره قران کریم کې دلته تاسو او دا خبره سورۃ شورا کې الله تاسو کړي من کان یرید حرث الاخرة نزد له فيها سوچ آخرت ته پناه عمل کوي الله کوم به ورسیاتو اجر بڑے ورو او حدیث کې راځي چې لکه یو کجوره سوچ آخرت د پاره ورکی د الله رضا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې الله په خلاص کې قبول او بیا غزان سره لوی لکه څنګه لاس په بچي یا روحي بچي چې سړی ځان سره لوی یو پای الله ولا بیا د غرو په ثواب ورکړي دا لري په هو من کان یرید حرث الدنیا نوته سوچ د دنیا هغه فایده وړي فصل وړي دا عمل په نتیجه کې د دنیا فایده هغه لپاره عمل چې ما د دنیا کې فایده ملوي نو نوته منها من ورکو د دې دنیا نه هغه ته ورکو په دې دنیا کې ورکو اوس دا سوال راځي چې ډېر خلک داسي چې هغه شپورل موضوعونه شپورل سبا ذکرونه او شپورل څنګه دې وظیفه کوي او دې لپاره لګیای چې زما د دنیا خوشي او الله تعالی هغه ذلیل او رسوا او ساتي دنیا کې ورته رسول او دلته وایي موږ پورا عمل په نتیجه کې د تور کړو او سورۃ شورا کې وایي نو دې نه موږ د دنیا ور نو د دې آیتونو یو بل آیت کې تفصیل شي هغه ځان ویل پکار دي چې د قران بارکه شک راشي چې الله یو سوي او بل شان بیا عمل کوي دا شک پاتې شي بل آیت کې الله تعالی تفصیل من کان یرید العاجله هغه څوک چې غواړي زر پیدا د دنیا واجرنا له
من بزر فیدا ورکو غتا فیا پدی دنیا کی خسمرا ما نشاو چې سمرا منگا غوانو شاته پدی کی خود سوچ د دنیا فیدا غوانی او د دنیا د پر عمل کوي نو من باور کو خو په دوه شرطونو سره یو شرط دا چې موږ وغواړو او بل شرط لمن نريد د پاره دا هغه چا چې موږ وغواړو څومره چې زموږ وخت یې هغه ورکوو چا ته وغواړو هغه ورکوو او دا لازمه نه ده چې بس څوک د دنیا لپاره عمل کوي هر چا له ورکوو نو دې آیتونو کې هغه مراد دي هغه شرطونه وګورئ نو وفيه موږ پورا ورکو دي تا بلکې د اعمالو د دي څومره چې موږ وغواړو چا ته لپاره وغواړو روز پر الله پر آیت کې شک نه که بادشاہ څوک دی الله سوواړي باق شان وکړي نو کله دنیا د پاره سره ډېر کوششونه کوي خو نه کېږي نو د دې دا مطلب وانه چې الله دې آیت کې خدا سي وي بس راشه موږ دنیا د پاره چې عمل کوو په دنیا باندې کوي او خامخا بختی نه چې الله وغواړي خکېږي او چې الله وغواړي نو هغه ته به ملاوي هر چا ته الله نه ورکوي دا د الله قانون تفسیر القرآن بالقرآن چې سړی دا آیتونه ګوري داسې سوچ کوي نو دې هغه پوره پوهېږي او چې یو آیت ووایي او بل آیت تفسیر یې بل ځای هغې باندې سړی پوه نه شي نو بیا د قرآن په مطلب سړی نه رسي نو دا مراد شرطونه پکې دي ام یقولون افترا آیا وای دا مشرکان چې ځان نو کړی دي پیغمبر دی قرآن لرا قولوا یا اے پیغمبر فاتو بعشر سور مثله پیش کې تاسو له سورتنا پشان دي د قرآن مفتریات چې ځان نه جوړ شي ودو من استطاعتم اور او بل تاسو هغه څوک چې تاسو په وس کې وي من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچریه تاسو وشي فإن لم يستجيبوا لكم پس کدی قبول نکو تاسو دا چیلنج پیغمبر ستاره چیلنج قبول فعلموا پس پوښه تاسو انما انزل بعلم الله چې بشکا نازل شوی دا قرآن په علم د الله سره والله اله الا هو او نشته لایق د عبادت هیڅوک مگر دا یو الله دی کله قرآن خلاصه سره توحید دا توحید حق فهل انتم مسلمون پس آیا یہ تاسو تابعداری کوونکی د دې قرآن یعنی من کان یرید الحیات الدنیا اقصد اراده لري د ژوند د دنیا وزینتها او د زینت د ژوند د دنیا وفي الیهم اعمالهم فيها من پورا ورکو غیتا بلدې د عملونو د غیفیا په دې دنیا کې وهم فيها لا يبخسون وديبا پدې دنیا کې بعد دې سره کمی نشي کېدی اولئک الذين ليس لهم في الاخره دا هغه کسان دي چې نشته د دې لپاره په آخرت کې الا النار مگر اور وحبط ما صنعوا فيها او برباد به هغه عملونه چې دې کړي وي په دې دنیا کې دا برباد شي وباطل ما كانوا يعملون او باطل دي عملنا چې دي کوي په آخرت کې هم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور القرآن اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على دينك اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله